د افغان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ شل ورځې لوبې باوري شوې. له هغې وروسته چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې د هند کرکټ بورډ افغان کرکټ ملي لوبډلې ته په هند کې د سیالیو کولو اجازه نه ورکوي. کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ایرلند کرکټ ملي لوبډله تېر ماښام له افغان لوبډلې سره د دریو شل ورځو سیالیو لپاره هندوستان ته ورسېده او ټاکل شوې راتلونکې جمعه چې د مارچ 8 نیټه کېږي د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل شي. کرکټ بورډ دا هم ویلي چې درې واړه شل ورځې لوبې به په ګریټر نویډا کرکټ لوبغالي کې ترسره کېږي. لومړۍ لوبه به د مارچ په 8، دویمه به د مارچ په 8 او وروستۍ هغه به د همدې میاشتې په 10 نیټه ترسره شي. د لوبو مالي ملاتړ افغانستان اسلامي بانک یو له ملي سپورټ څخه به په ژوندۍ او قانوني بڼه خپرېږي. که غواړئ لا نورې ډېرې خبري، ښوونیزې، طبي، ادبي، فرهنګي، هنري او بېلابېلې ویډیوګانې او معلومات ترلاسه کړئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. هڅاند میډیا.